زه مطلبی یم، زه لالچی یم، زه ګناهګار یم، زه خو بیلار یم، ته خو صفا یې، ته فرشته یې. السلام علیکم ملګری په پریو کې چې کومه شاعري والا ټرندینګ لیریکس ویډیو تاسو وکړه که تاسو غواړئ چې موږ په کیپ کټ اپلیکیشن کې ځان ته پر داسې ټرندینګ لیریکس ویډیو ایډیټ کو نو ملګرو په دې ویډیو کې په طریقه ښیم تاسو په کیپ کټ اپلیکیشن کې ټرندینګ لیریکس ویډیو څنګه ایډیټ کوئ ښه ملګرو تاسو په ذکر کې پلی سټور نه به ځان سره کیپ کټ اپلیکیشن را انسټال کړئ چې انسټال هم کو تاسو سکرین ته راغلی وي دارنګ انټرفیس کې به وي تاسو په کلیک والئ دلته بیا په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک والئ تاسو چې کله په نیو پروجیکټ باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي تاسو په ګیلری کې چې کوم تصویران یې به تاسو سره راوړي حدیث کې ملګرو تاسو هغه تصویر راوړئ په کوم تصویر باندې تاسو خپل لیریکس ویډیو جوړول غواړئ دلته کې ملګرو دا تصویر زره لمه په کلیک واغستو لاندې کې د اډ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ دا وګورئ ملګرو زموږ د تصویر چې کوم دی موږ سره ټایم لاین ته رالو په دې نه بس چې کوم دی موږ لیریکس ویډیو جوړو د ټولو اولو ملګرو تاسو چې کار وکړئ داسې د ویډیو د اخره سر ته به راشئ دلته د انډینګ د اپشن تاسو ته ښکاري دې به کلیک والئ او لاندې دلته ډیلیټ کلیک کړئ تاسو سره به دا واټر مارک تاسو سره ډیلیټ شي انډینګ والا ټیک شو کیپ کټ کوم واټر مارک چې وي او تاسو سره ډیلیټ شي بیا به سکارو کې ملګرو ته ویډیو په لیر باندې کلیک والئ تاسو کله ویډیو په لیر باندې کلیک واسه دې تاسو بیا د تصویر د ډیوریشن سیوا کوي څومره تاسو خپل ویډیو جوړول غواړئ ما چې کوم دی ملګرو تقریبا ما 16 سکند ته ما تقریبا ورسو ټیک شو بیا د ویډیو د اول سر ته راشئ دلته بل تیر نشان کلیک کړئ تاسو کله تیر نشان کلیک کو دلته ملګرو اوس موږ خپل ساوند رالو په کم ساوند باندې کوم موږ خپل لیریکس لیکل غواړو که تاسو سره ملګرو تاسو په ذکر کې لاندې ته اډیو په کلیک کړئ اډیو تاسو کله کلیک کو تاسو سره نور اپشن نه وړي که تاسو سره ملګرو تاسو میوزیک چې کم دی اگر تاسو سره په اډیو کې تاسو په ساوند باندې کلیک والئ او تاسو سره په ویډیو کې تاسو په ایکسټریکټ باندې کلیک والئ تاسو ملګرو کله ایکسټریکټ کلیک کو ملګرو تاسو تاسو ګیلری راوړئ تاسو په ګیلری کې کوم ویډیو ګاندې تاسو سره راوړي حدیث کې ملګرو تاسو خپل ساوند راوړئ د ویډیو زره لم د ساوند ټیک شي ما کلیک واغستو دلته کلیک کو امپورټ ساوند اونلی ټیک شو دنه ما کلیک واغستو ملګرو زنګ د ساوند چې کوم دی اتوماتیکلی چې کوم سره څنګه ساوند رالو او ویډیو چې کوم دی سره اتوماتیکلی ډیلیټ شو سیف ساوند زنګ سره رالو ټیک شو اوس په ذکر کوم ملګرو په دې ساوند باندې خپل موږ لیریکس لیکل غواړو لیریکس ویډیو کو د ټول اول خو ملګرو تاسو کار کوئ تاسو په خپل ویډیو پلی کوئ چې ولنه کوم لیریکس دی به تاسو غواړئ زه خپل ویډیو پلی کوم زه مطلبی یم خملګر مونږ چې کوم دی د خپل ساوند مونږ واورید څنګه ولنه لیریکس چې کوم دی غوښتل سره دیزګنه شروع کیږي تاسو ولنه لیریکس چې کوم ځګنه شروع کیږي تاسو په هغه ځګی ته راشئ ټیک شو کل چې هغه ځګی ته رال د تیر نشان به کلیک کړئ تاسو کله تیر نشان کلیک کو بیا به سکارو کوي ملګرو دلته تاسو ته ټیکست اپشن ښکاري غټ ټی چې کړئ دنه به کلیک والئ تاسو کله ملګرو د غټ ټی کلیک کو دلته په اډ ټیکست باندې کلیک کړئ تاسو کله په اډ ټیکست باندې کلیک واغستو ملګرو تاسو تاسو کیبورډ راوړي دلته تاسو خپل اولنې لیریکس ولیکئ کیبورډ به اردو ته واړوي خپل لیریکس لیکم تاسو خپل لیکئ دغه نه به تاسو نور طریقه خیمه ز مطلبی یم بیا کوم تاسو ایموجی لګول ایموجی دا اپشن ملته کې کلیک کړئ ایموجی به کلیک کول ته دا ایموجی ولګوم ټیک شو ایموجی ما دا ولګو دا غنه پس که تاسو سایز غټول غواړئ چې کوم دی د سایز هم غټي کې ول به تاسو پونټس ورکړئ د پونټس باندې کلیک والئ تاسو کله په پونټس باندې کلیک تاسو پونټس ورکړئ دا پونټس به د اپلای کوم ټیک شو د پونټس ته ما اپلای کو هغه نه پس که تاسو د لیریکس سایز غټول غواړئ د ځګنده داسې غټي کچېګم دا رنګ ټیک شو دا رنګ غټولای کچولای هم شي مو سره سایز دومره ټیک دی به کم ځکه پټ کول غواړئ دا رنګ بیا پټ کې د دلته کې پټ کم ټیک شو دا رنګ په دې طریقه باندې ښه ملګرو که تاسو سره په کیپ کټ اپلیکیشن کې تاسو اردو صحیح طریقه نه لیکل کېږي دا ټیک تاسو جدا جدا لیکل کېږي په دې ملګرو ما ویډیو جوړ کړل تاسو هغه سیټینګ خپل کیپ کټ اپلیکیشن کې وکړئ تاسو لیکل بالکل په صحیح طریقه باندې کېږي لینک د ویډیو لینک ډسکرپشن کې پروت دی هغه ویډیو وګورئ او طریقه تاسو زده کړئ هغه سیټینګ خپل کیپ کټ اپلیکیشن کې وکړئ صحیح دا بیا تاسو لیکل بالکل صحیح کېږي څنګه چې زما دا کېږي ښه ټیک شو اولنې لیریکس خو چې کوم دی ملګرو ما ولیکل ته بیا ټیک نشان به کلیک کړئ تاسو کله ټیک نشان کلیک کو هغه نه پس ملګرو تاسو کار وکړئ د کم لیریکس چې تاسو ولیکو د کم ډیوریشن چې تاسو بالکل د خپل ویډیو سره برابر کړئ د کلیک والے او سمری تاسو د ویډیو د هغه رنګ به دا رنګ برابر کړئ ټیک شو دا رنګ به سره برابر کړئ چې برابر کوم به د ویډیو د اول سر ته راشي تاسو خپل ویډیو پلی کړئ او تاسو د اولنې لیریکس چې کوم ځای باندې ختميږي تاسو د ویډیو په هغه ځای باندې سټاپ کوئ او تاسو خپل لیریکس هلته کې کټ کوئ څنګه چې کوم ملګرو تاسو هم هغه رنګ کوئ چې ویډیو بالکل صحیح راشي خپل ویډیو پلی کوم ګورئ وتا زه مطلبی یم دې ځای پورې ملګرو زنګ چې کوم دی د اولنې لیریکس برابر شو ټیک شو په لیریکس باندې کې کلیک والے په دې ځای باندې ټیک شو تاسو چې کله کلیک واغستو دا رنګ ټیک شو لاندې کې سپلیټ اپشن دی دا به کلیک کړئ دا به تاسو سره کټ شي دا ټیک شو بیا به دا ویډیو پلی کړئ زه لالچی یم دې پر زنګ بل پوره شول تاسو پلیټ بیا کلیک کړئ بیا پلی کړئ زه ګناهګار یم دې پر زنګ بل پوره شو بیا به کټ کړئ زه خو بیلار یم دې پر زنګ بل پوره شو بیا به کټ کړئ خو صفا یې
دې ځای پورې زموږ بل پوره شو بیا به کټ کوي دارنګه ملګرو په ټوټل ساوند کې تاسو د خپل لیریکس چې کوم دی ځای په ځای دارنګه کټ کوي ټیک شو بیا پلی کوي ته فرشته یې دې ځای پورې بیا کټ کوي د باقي څه ملګرو زه به ډیلیټ کوم دا ویډیو بیا ډېر زیاته اوږدېږي د باقي څه به زه ډیلیټ کوم ټیک شو دې ځای پورې چې کوم زه ویډیو جوړوم صحیح ده دلته پرې ویډیو باندې بیا کلیک واري دا هم تاسو ډیلیټ کړئ فالتو څه چې کومه سپلیټ په کلیک کوي دلته به ډیلیټ کلیک کوي ټیک شو ډیلیټ په کلیک کوي دلته به چې کوم دی کم ساوند چې دی د ساوند په پیل حالیزه ټیک شو د دې پر زره ویډیو جوړه کوم هغه نه بس ملګرو د اولنی لیریکس ته تاسو راشي ټیک شو تاسو پلی کوي مطلب یم زلاله پرې دویمه حصه کې بیا تاسو کم لیریکس ته ملګرو دي کې تاسو بیا ایډیټینګ کوئ د کلیک په پیواله دا رنګ ټیک شو تاسو به کله کلیک واغستو بیا به سیکارو کوي تاسو به کله کلیک واغستو ملګرو به سیکارو کوي دې ځای تاسو د ډبل فینګر ولګوي په ډبل کلیک کوي په دې ځای کې ټیک شو تاسو به کم دی کیبورډ راوړي د لیکل به تاسو بالکل ریموو کوي دلته تاسو کلیک وکړئ د لیکل به تاسو ملګرو دا سی ریموو کوي ایموجی به ملګرو نه ریموو کوي بیا به کنه تاسو د فونټس اتوماتیکلی چې کم دی زومینګ کوي غټیږي وای ایموجی به نه ریموو کوي ټیک شو نو زه خپل دویم لیریکس ولیکم دا رنګ ټیک شو مولي کو غنه پسې لګی ټیک نشان دی دا به کلیک کوي ټیک نشان هم کلیک کو بیا به دا ویډیو پلی کوي لالچیم زګوننګ دلته به دریم باندې به کلیک والی دلته به چې کوم دی تاسو بیا چې کوم دی دا ځای بلته کې کلیک کوئ به کلیک وکړئ تاسو به چې کوم دی اتوماتیکلی دا ځای کولاو شي یا به تاسو ریموو کوئ د خپل لیریکس دا رنګ ټیک شو ریموو به کوئ او باقي څه بیا چې تاسو کوم بل دریم لیریکس دی هغه به تاسو ولیکئ دلته به ټیک نشان کلیک کوي په دې طریقه ملګرو تاسو به خپل ټوټل لیریکس کې به ایډیټینګ وکړئ صحیح ده ویډیو به ډېر زیاته اوږدېږي صرف تاسو د طریقه ښیم تاسو به په کومه طریقه مطلب دا ویډیو جوړوئ صحیح ده دا درې لیریکس چې کوم دی ملګرو ما الریډي ولیکل صحیح شو د هغې نه پس بیا تاسو انیمیشن اپلای کوئ انیمیشن به تاسو کم اپلای کوئ دلته اولني لیریکس ته به تاسو راشئ دلته کې ټیک شو دا اولني لیریکس ته به تاسو کلیک والی تاسو چې کله کلیک واغستو ملګرو بیا دلته چې کوم دی دا انیمیشن اپشن دی انیمیشن باندې کلیک والی چې کله تاسو په انیمیشن باندې کلیک واغستو سره به دا رنګ مزیدار په سټایل کې انیمیشن نه واوړي دې ملګرو تاسو اولنی انیمیشن اپلای کړئ ټول اولنی چې کوم دی صحیح دی باندې کلیک والی تاسو کله کلیک والی د اپلای شو ټیک نشان به کلیک کړئ دا به اتوماتیکلی دی اپلای شي بیا د بل تر شي دویم ته دا رنګ ټیک شو لاندې د انیمیشن کلیک کړئ انیمیشن به کلیک کړئ تاسو دا اولنی اپلای کړئ ټیک شو بیا ټیک نشان به کلیک کړئ دا رنګ د دریم ته ورشي ټوټل ته چې کوم تاسو دا رنګ د انیمیشن اپلای کړئ انیمیشن به کلیک والی اولنی انیمیشن چې کوم دی به تاسو اپلای کوئ دا رنګ ټیک شو کلیک کوئ ته بیا ټیک نشان کلیک کړئ دا رنګ ټوټل سم تاسو دا ویډیو ټوټل ته ملګرو دا رنګ اپلای کوي صحیح دی په طریقه باندې هغه نه بس ملګرو تاسو ځا ولا ویډیو پلی کوم ګورئ زموږ د ویډیو چې کوم نه پیل حل دا رنګ رااله ګورئ وته ها زه مطلب یم زلالچیم زګوننګار یم تاسو وکړه کنه ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم نه پیل حل دا رنګ رااله اوس وته ملګرو کومه لایټ ولا لیزر لایټ ولا کوم افیکټ چې هغه تاسو اپلای کوم ملګرو تاسو ذکر کړئ د ویډیو د اول سر ته براشي کله چې د ویډیو اول سر ته راځي دا غشي نشان بل کلیک کړئ تاسو کله غشي نشان کلیک کو بیا هم کلیک کړئ تاسو کله بیا کلیک کړئ دا افیکټ اپشن دی افیکټ باندې کلیک والی دلته په دې ویډیو افیکټ باندې کلیک والی تاسو کله ملګرو په ویډیو افیکټ باندې کلیک واغستو تاسو به دنیا افیکټ راوړي هر قسم افیکټ دلته چې کوم ملګرو موجود دي دلته ملګرو تاسو دا افیکټ اپلای کړئ تاسو تخکاری دي دویم قطار کې د اولنی کوم افیکټ یې تاسو کلیک والی دا به ته ملګرو اتوماتیکلی اپلای شي دا ټیک نشان به کلیک کړئ تاسو چې کله ملګرو ټیک نشان کلیک کوئ د افیکټ ډیوریشن چې کوم دی دا تاسو به پر ټوټل ویډیو باندې کوم اپلای کړئ دا سلیکټ به ونیسئ او تاسو اخر سره به ورسوي څومره چې تاسو د ویډیو د قونه تاسو د افیکټ دا رنګ بیا ورسوي صحیح ده دغه طریقه ګورئ وته ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم تیار شي تاسو پلی کوم دا ویډیو ګورئ وته ها زه مطلب یم زلالچیم زګوننګار یم دا تاسو وکړه کنه ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم دین تیار شو په طریقه تاسو په کیپ کټ کې لیریکس ویډیو جوړولای شئ ملګرو دغه طریقه او ویډیو خو خښین ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې وسه د بیل پایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي